به مونږ ته کلام پیش کړي. جاوید صاحب تاسو کلام شروع. کو انسان نو د هر انسان غم خور شه، د هر چا د سویلوي زړه ټکور شه. دا څلور څیزونه ژوند د کائنات دی، پیز کل شا بو خاوری با دور شا. دا څلور څیزونه ژوند د کائنات دی، پیز کل شا بو خاوری با دور شا. قادر غواړي امان د خود بینینا، سرکش نفس پکړه سوار ور باندې سور شه. پت مې د پښتون کړې او عظمت مې د پښتون کړې. انسان یا مخالق انسانیت مې د پښتون کړې. پت مې د پښتون کړې او عظمت مې د پښتون کړې. انسان یا مخالق انسانیت مې د پښتون کړې. انسان یا مخالق انسانیت مې د پښتون کړې. قومونه د دنیا کې چې وي ژوند د جګو سترګو، قومونه د دنیا کې چې ژوند د جګو سترګو. صفت د ادمیت راکړې فطرت مې د پښتون کړې. انسان یا مخالق انسانیت مې د پښتون کړې. انسان یا مخالق انسانیت مې د پښتون کړې. پت مې د پښتون کړې او عظمت مې د پښتون کړې. انسان یا مخالق انسانیت مې د پښتون کړې. انسان یا مخالق انسانیت مې د پښتون کړې. حیا وفا څخه دا د پښتون سره اخکالي. حیا وفا څخه دا د پښتون سره اخکالي. په مینا مې پښتون کړې سخاوت مې د پښتون کړې. انسان یا مخالق انسانیت مې د پښتون کړې. پت مې د پښتون کړې او عظمت مې د پښتون کړې. انسان یا مخالق انسانیت مې د پښتون کړې. اسلام او پښتو یو د امتیاز دی د نومونو. اسلام او پښتو یو د امتیاز دی د نومونو.
اسلام او پښتو یو د امتیاز دی د نومونو اسلام او پښتو یو د امتیاز دی د نومونو اسلام سره تړلې عقیدت مې د پښتون کړې انسان یم خالق انسانیت مې د پښتون کړې غزلې په پښتو قادرې وایي پښتنو ته غزلې په پښتو قادرې وایي پښتنو ته د ادب په ګلستان کې خاصیت مې د پښتون کړې د ادب په ګلستان کې خاصیت مې د پښتون کړې انسان یم خالق انسانیت مې د پښتون کړې پت مې د پښتون کړې او عظمت مې د پښتون کړې انسان یم خالق انسانیت مې د پښتون کړې انسان یم خالق انسانیت مې د پښتون کړې ډېر ښکلی کلام جاوید صاحب موږ ته پیش کو ډېر ښکلی انداز د پښتون ذکر پکې شوی او څنګه چې یو مکمل انسان جوړیږي دغه خصلتونه په یو پښتون کې هم ول دغسې په پښتو ژبه کې صوفیه کرامو چې کوم دی زیاتر غټه برخه اخیستې ده دا کلام د قادري بابا دی موږ ته پیش کو ډېر په ښکلي انداز کې و په هره ژبه کې چې اکثر تخلیقي کار شوی دی یا په دې ژبه کې چې کوم دی نور کار شوی په نثر کې په نظم کې اکثر صوفیه کرامو کړی ډېر زیات په ښکلي انداز کې کړی دی خو په دې دور کې زموږ نه د صوفیه کرامو هغه وینا کومه چې هغوی کړي د کوم مقصد دپاره د انسانیت ته محبت دپاره د امن پیغام ورکولو دپاره هغه چې کوم دی هغه موږ ته نه د مخې ته شوي جلال صاحب به موږ ته یو څو شعرونه وړاندې کړي نو دیتل حساب برابر بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخکې څو شعرونه روماني ووایم ای زما د خوږ زړګي قرار یاره ای زما د خوږ زړګي قرار یاره دا زولي شومه بې قرار یاره ای زما د خوږ زړګي قرار یاره دا زولي شومه بې قرار یاره او زو په تکل د مودو ستا په تمه زو په تکل د مودو ستا په تمه تو چرته ورک شولې په کومه لاره یاره تو چرته ورک شولې په کومه لاره یاره او تا واده تر مرګ کړي زما شو صبر بے اختیار یاره زما شو صبر بے اختیار یاره او رنگ د غایب به نشي غایب رنگ د غایب به نشي غایب دا تو ولې شوې زما بیزاره یاره د دې نه پس یو بل کلام دی ارشاد زیات جدت پسند دی په حواله سره دی شعر عرض دی چې بې نیازي زما په زړه کا بې نیازي زما په زړه کا زه د ستورو پورته سوکا بې نیازي زما په زړه کا زه د ستورو پورته سوکا مونږ خیو په دې خاوره دې خصلت کې ټول فاروقا او زمونږ تند دې پیدا دی د دې خپو کې مونږ واړو کا او شعر دی چې زه پرواز د اسمان سکړم په دې خاوره مو ماړو کا مختار دی چې
ای غایبه چې د قبض ازادي شي غایبه چې د قبض ازادي شي ای غایبه چې د قبض ازادي شي بیا په هر لار خاتو کا بیا وایه ای غایبه چې د قبض ازادي شي بیا په هر لار خاتو ډېر ښه ډېر ښکلی په دې دونه او په دې دونه کم عمر کې دونه ښکلی انداز د دیو د کلام چې جدت پسندي او دې قوم ته په دې کې ډېر زیات ښکلی میسیج او د انسان ته د ځان د پیژنګلۍ میسیج و په دې کې چې ته د کم څیز نه پیدا یې ته پهله د هغې پهچان وکړه او بیا په خپل بدن باندې چې کوم دی ته تحقیق وکړه د هغې باره کې ډېر ښکلی میسیج دغه کو مونږ ته راکړو ډېر ښکلی انداز و د دې دونه کم عمر سره یو داسې انداز ما تر اوسه پورې لا نه دی لیدلی او د دې نه پس چې کوم دی زه به حاجي صاحب ته خواست وکړم چې خپل کلام مونږ ته وړاندې کړي حاجي صاحب شعر دی جی دریا ندی خالی وی هر عمل زما واه دریا ندی خالی وی هر عمل زما هر عمل زما واه ستا په پلوې پل زما ستا په پلوې پل زما او برخي ازلی دی واوره جانا برخې ازلي دی واوره جانا برخي ازلی دی واوره جانا خکله رسیدی شي تر دلبر زما خکله رسیدی شي تر دلبر زما چاته دی په تور باندې جلوې کړې چاته دی په تور باندې جلوې کړې خو سراسر جلوې دی ګل بدن زما خو سراسر جلوې دی ګل بدن زما چاته دی په اور کې اشاره کړې چاته دی په اور کې اشاره کړې نور په نور د یار چې دی وطن زما واه نور په نور د یار چې دی وطن زما او چا درته چلې کړې په هیتانو کې واه چا درته چلې کړې په هیتانو کې واه د نور نه ډک د یار چې دی مسکن زما او مقصد جی زه حجي دي هسې لیونې کړمه زه حجي دي هسې لیونې کړمه وې ستا د مینې غېږ کې زنکدن زما زه حجي دي هسې لیونې کړمه وې ستا د مینې غېږ کې زنکدن زما یو شعر دی وی ډېر ښه دی دی ډېر خصشتنا دی ډېر خصشتنا په ژبه ډېر په زړه شتنا دی ډېر خصشتنا په ژبه ډېر په زړه شتنا او څومره ښکلي په خندا ده راته څومره ښکلي په خندا ده راته اصل فساد دی خواږه شتنا څومره ښکلي په خندا ده راته اصل فساد دی خواږه شتنا زما د زړه په مقبره کې زما د زړه په مقبره کې پټ په خاورو همړو شتنا دا اخیرنی شعر دی چې په دې باندې د پروګرام اختتام ونکړو د دې قوم د پاره دی د قوم بیدارۍ د پاره دی د دې خلکو د پاره دی د هغې ملګرو د پاره دی چې کوم ملګري اخیرنی شعر دی زمونږ بس د همت رسۍ تر لاس کا د همت رسۍ تر لاس کا تخلیقی فکر پیدا کا د همت رسۍ تر لاس کا تخلیقی فکر پیدا کا دا د ژوند مقصد دی دا د ژوند مقصد دی څه کردار پکې ادا کړه د همت رسۍ تر لاس کا د همت رسۍ تر لاس کا تخلیقی فکر پیدا کا
دا مقصد د ژوند دی دا مقصد د ژوند دی څه کردار پکې ادا کا څه کردار پکې ادا کړي واه ډېر ښه. ډېر ښه. شاب صاحب تاسو دین د دې نه پس چې کوم دی د پروګرام په اخره کې زمونږ کوم چې ګران ملګری دی شهاب صاحب هغوی به موږ ته یو کلام وړاندې کړي د شاعرانه انداز کې شهاب صاحب تاسو ډېره مننه د وخت راکولو د ټیم نه راکولو په پروګرام کې او محمد علیم شاعر او قریشي پلی استاد دی هغوی دا کلامونه لیکلي دي په ډېر ښکلي انداز کې او ډېر ښکلي زما په زړه کې وه دا خبره چې دا به زما لاس ته راځي او دا به چې کوم دی زه روباسم چې څوک په دې نه فیضیاب شي واوري او هغوی ته چې کوم دی رڼا ته میلو شي نو زه عرض کومه جي زړګی زما کوي دردونه اشنا زړګی زما کوي دردونه اشنا مینه کې تاره کړل غمونه اشنا مینه کې تاره کړل غمونه آشنا مینه کې تاره کړل غمونه اشنا د غم په غشو لګېدلې دی زړه د غم په غشو لګېدلې دی زړه د غم په غشو لګېدلې دی زړه جوړ به یې نشي پرهرونه اشنا تو خو جدا ګرځې پروا نه کوې بل دې زما په زړه ورونه اشنا بل دې زما په زړه ورونه اشنا ډېر ښکلی او ستا په کوڅه کې یم ولاړ زه ملنګ ستا په کوڅه کې یم ولاړ زه ملنګ قریشي ته اشاره ده قریشي بابا ته د پلې ستا په کوڅه کې یم ولاړ زه ملنګ راکړه د مینې خیراتونه اشنا یو بیره بیا ووایه ستا په کوڅه کې یم ولاړ زه ملنګ ستا په کوڅه کې یم ولاړ زه ملنګ راکړه د مینې خیراتونه اشنا دا مختار اسکوم باچا صاحب زه حلیم زم نن د پلی کلي نه زه حلیم زم نن د پلی کلي نه ورک دی د مینې شول خوندونه اشنا ورک دی د مینې شول خوندونه اشنا زه حلیم زم نن د پلی کلي نه زه حلیم زم نن د پلی کلي نه ورک دی د مینې شول خوندونه اشنا نو ډېر ښکلې شعرونه دي او زمام ډېر زیات خوښ او زړه کې پرېوتي شعرونه دي دا ډېر ښکلي په سلیس انداز کې دوی شعرونه وویل چې دا د یو محبت اظهار یې کړی دی په دې شعرونو کې یو ډېر ښکلی انداز دی سلیس انداز دی خلکو ته ډېر زیات په اسان انداز باندې د هغې وکلات چې کوم دی په یو طریقه باندې هغې ورسول غواړي او بله دا خبره د شاعر بنیادي کار چې کوم دی د شاعر بنیادي کار انسانیت دپاره چې کوم دی د امن پیغام او د قوم بیداری د شاعر دغه بنیادي کار وي او بل د دې نه پس چې کوم دی د مونږ د دې پروګرام اختتام په دې یو شعر نیم باندې کوو جلال صاحب هغه شعر به تاسو ووایه بس یو شعر ووایه دا اختتام نو شعر به زه ارشاد کما ارشاد د جنت حورې پکې ځای نشولې د جنت حورې پکې ځای نشولې د جنت حورې پکې ځای نشولې په زړه کې ستا دپاره ځای لرمه په زړه کې ستا دپاره ځای لرمه بله تحفه نه لرم ستا مناسب بله تحفه نه لرم ستا مناسب فقط دا یو مین زړګی لرمه فقط دا یو مین زړګی لرمه زما په زړه کې خو یو ته ځای شولې یو ته ځای په زړه کې خو یو ته ځای شولې زه به په هر یو زړه کې ځای لرمه او چې ته یې ولیدې بیا نه راګورې چې ته یې ولیدې بیا نه راګورې دا ځان نه خپل زړګی پردی لرمه سبحان الله
او قادر ښکلی مخ زما جاګیر دی قادر ښکلی مخ زما جاګیر دی د ناز مریم زی تندې لرما او مینه شوه ځوانه خیال زلمې لرما صدا بهار غزل ژوندې لرما دا و اختتامي کلام او اوس به د دې دا پروګرام پای ته رسي انشاءالله په بل پړاو کې به بیا تاسو ته مونږ او مونږ د دې راغلي ملګرو ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې دوی په دې دونه مصروفه وخت کې مونږ له دا لږ وخت راکړو د دونه مصروفیاتو په وجود دوی دلته حاضري وکړله او ډېر زیات او دا پروګرام خصوصا مونږ مسافرو ته او هغې خلکو ته چې کم ذوق شوق لري ادب کې هغې خلکو ته دا پروګرام مونږ ډالۍ کوو د تحفې په طور د دې پیشګي کوو والسلام